یو سړی دی هغه په اودس کې فرض نه پیژني چې اودس کې فرض څو دي، د اودس کولو طریقه نه پیژني، په منځ به ولاړي. دلته یو ترجمه ختم کړې وه زمونږ د علاقې دی، دلې منځ تم کله کله راځي، خفه نشي که ناستی چرته خفه کېږي نه، او که خفه شي نو زما به څه وکړي، مونږ نه خوشحال څوک دي. په منځ یې نیت وتړلو او سلام یې وګرځولو او منډې کړې، بیا د استنجا ځای ته لاړو، نو هلته وړه استنجا وکړه او بیا راغی نیت یې وتړلو. ما ورته ویل چې هلکه دا ولې؟ وی جي وړه سینجا مې هېره شوې وه، سینجا. نو ما ورته ویلې چې تا خو پلاني استاد سره د قرآن ترجمه هم کړې ده، دومره نه پوهېږي چې تشې متیازې چا کړي وي او اودس یې وچ کړی او بیا تی استنجا هېره شي او مخ لاس ووینځي او منځو کې نو منځي کېږي، دومره نه پوهېږي. که لوی اودس ماته دې کړی وي او په دستونو نه یې تلی کلک اودس ماته دې کړی او په لوټه دې ښه ځان پاک کړی، نو هم کلان دې ځان ونه وینځي او مخ لاس ووینځي او دسو کې او راشي منځو کې منځ دې کېږي. تاسو خیال راغلی؟ مسله دا ده چې د دې ورغوي عمره ځای ګنده شوی نه او په لوټه دې ځان پاک کړی نو بس خبره خلاصه شوه. دا نه چې همیشه به دغسې کوې، او که اتفاقي داسې کار اوس ځای داسې دی چې هلته ته استنجا چې کوې خلک دي، نهر دی، اوبه دي، وله ده، خلق ولاړ دي، نه چې کولی نو بس مخ لاس وینځه مونځ وکړه. د تشي متیازو ساس کې دی په بدن جامو پریوتی دی یا په بدن پریوتی دی، نو د دې ورغوي عمره ځای چې ګنده نه و نو په یو ساس کې باندې جامې نه پلیتېږي، مونځ ورسره کېږي. تاسو خیال راغلی؟ اوس دا قسمه مسائلو ضرورت د ملک او د قوم ته ډېر زیات دی، او کنه دوی ته د قرآن د ترجمې کولو ضرورت دی. و یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. قدوری یا کنز یا نور الیزا لولول چی دی هغه د پاره فل علم پکار دی. یو سړی کمپلیٹ عالم نه نور الیزا نشي پڑھاولی، نہ قدوری پڑھاولی شي، نہ کنز پڑھاولی شي چې کمپلیٹ عالم نه. ترجمه د اردو ترجمه والا قرآن پیدا کا او په دې محراب کې کېنا او دا خلق بدر تناستی او پاس تلاوتو کا ولاندې د اردو ترجمه وایا، دا خو هر څوک کولی شي، دا خو آسان کار دی. ګرانه دا ده چې الحمد نواله تر ولدوالین پورې دا ټول قرآن چې دی دا اجمالی طور په دې الحمد کې پروت دی، یعنی د الحمد تفسیر دی ټول قرآن، او بیا د ټول قرآن تفسیر دی حدیث، او بیا د تمام حدیث او قرآن تفسیر دی علم فقہ. ما خو درته عرض کو دا ذوقي شی دی. اوس زه تانه په ترجمه کې تپوس کوم چې ټول قرآن اجمالی طور پروت دی په الحمدو کې، نو الحمدللہ رب العالمین د دې آیات تفسیر په مخ کې قرآن کې وخایا، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین د دې آیات تفسیر په مخ کې قرآن کې وخایا، اهدنا الصراط المستقیم د دې تفسیر په مخ کې قرآن کې وخایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین د دې تفسیر په مخ کې قرآن کې وخایا. بیا به پته لګي. خیال هم راغی. نو عرض مې داو چې مونږه هغه شی نه محسوس کوو چې د کوم شي قوم ته ضرورت دی، مونږ خپلې ډنګاوې جوړو، نامې کوو، نمود کوو، دام ایمان نه چې د قوم ته دی خیر ورسي، دا زمونږ ایمان نه دی. واحده ډله په دې ملک کې بلکې په ټولې دنیا کې دا تبلیغی جماعت والا دي چې د دوی ایمان دا دی چې دا سړی دی یو ښه مسلمان شي، زمونږ نه. د دوی ایمان دا دی، طرز و طریقه دا ده، د وینا آداب داسې دي چې دا سړی جماعت ته راشي او دا ښه مسلمان شي. واحده ډله مونږ ټول کوتکمار یو. نو عرض مې دا و چې دا ذوقي څیزونه دي. ذوقي شی څکلو سره تعلق لري. زه ستاسو ټولو ته یم چې هلکه ګوړه ده، ګوړه یاره نو داسې خوږ شی دی او چې خوله کې واچه ډېره خوږه لګي او چې روټۍ د پاسې وخورې ازمه کېږي او تا په عمر کې هم ګوړه لیدلې نه، په عمر کې. نو ته په ایمان ووایه چې زه 10 غنټې تقریر درته په ګوړې خوږوالي وکړم، تاسو به پرې پوه شئ. او که لږه غوندې ګوړه مې درکړه، زه تا ته یم ګوړه خوږ شی دی، ته څنګه خوږ شی دی؟ همدا واله. او چې خولې ته کې فوراً به پوه شي چې واقعي خوږ شی دی ته وایي. یو ړوند سړي ته سړی راغی وی چې جی راځه زمونږ کور کې ختم دی. نو هغه حافظ ورته وایي چې تم پخ کړي
ویجی کیر وی کیر څه او ساړوند غریب د موره پیدا اړوند هغه کیر میر او بیا مولا لاسو کیرونه میرونه نه وروړي یو مولا له چا د مستو کټوای راوړه چې د مستو کټوای راوړه نو مولا ورتل چې جنایت ته خو چری وظیفه من ورکوي د انند د مستو کټوای څنګه راوړه ویل استاد دا مستو کټوای بیګا پیشو جوټه کړي وا نو مور مې ویل چې مې ته یو مولا له یوسا مولا بم ساناړي غوندې هغه کټوای راواغسته په داس مکه راوښته چې ماته کړه نو جنای په جړا شو ویل ولې جاړي خو ما یا خړلې او یا توې کړي نو جاړي ولې ویل مستو پسې نه جاړم دې کټوای پسې جاړم وی چې ولې وی دې کټوای کې به مې د شپې نیا متیازې کولې اوس به مې نیا وਹੀ چې زما د متیازو کټوای دی ولې ما تکړه په خوا به دې بوډاګانو ځان سره کوټه کې کټوای خېونو چې متیازې بورغه بار بنوته ما کټوای کې نو مولا له سکیر میر تاسو وايي مولیان حق نه وای مولا به څنګه حق وای ستا په ملک واحد ملک دی چې د مولا دومره ګنده تربیت په دې ملک کیږي چې الله دې امان راکړي هر ما خام اور غرمه ګوري وظیفه لیاو ایماندارو وظیفه راوړي خدای مبخ یعنی هغه خلق چې ته په جماعت کې خدای ته وکیل کړي او د دې مولا په خلت ته جنت واړي هغه مولا ستا په دروازه کې ولاړی وظیفه راوړي خدای مبخا ابل ورځ د دې جماعت دا زمونږ مبارک جماعت چې ده طالب مې راوغخت مال دې خورا شالکه چا صدر کړی کنه چا ټوکرای کې ملاس کو نو دو وظیفه پکې وي او دواړه ما خیال دي چې د درې ورځو سړې وي کا ترکاری وګوري نو زه تاسو ته سوره هغه سړی چې کم ته خدای ته وکیل کې او دې ولدوالي نه وي او تو ورپسې امين وي نو خدای وي دا هغه سړی په خپل معنی جنت غواړي چې کوم سړی لا دې بیگانه سړی ټوکړه په ټوکرای کې چولیو دا ستاد ملک تر او بیا تیسمار خانی دې څومره ده نخره دې څومره دي په جمعات کې دې روب څومره ده زه بجلیګر کې ومنو یو راغې وی چې منځ شو او جو شو یا راخونو په دویم ورځ بیا کې نه منځ شو مازیګر په دریم ورځ چې راغې کنه ول منځ شو او شو الکه ټیم دا خو د ټیم خبره ده جمعات کې غړې لګېدلې څه د پاره ده په دې ټیم به منځ کیږي ول قد قامت الصلاه نه چې سنور الفاظ مال چې ترسو زدي جمعات کې متما په دې دروازه ولیدي نو کلمه بدر کې وشلو تر مرګ پورې بیا ازما جمعات ترانه استاد مور ډولای لاندې راغلې م چې تنه راغلې نو منځ بنه کی وځه په دې لار نن ستا په کلو کې چې ملک صاحب نه راغلې جمع نو دريږي چې خان نه راغلې جمع نو دريږي چې بامبړ صاحب نه راغلې بمبر صاحب هغه نه اورېږي چې هغه دغه او 10 کې نو 10 مو 10 پکې نشته ته پوه شي په خبره باندې وړاندې نو 10 کا وکړه نو تا د مولا تربیت دومره ذلیل کړي دي بیا پادری مالګي دیوري نو هغه پندوکې مولا ترخینی ولې او په قبر تبارک الذین وي استا مصلی د مړی هغه په ترخینی ولې او په قبر تلاوت هم کوي د اسقاط دایره کې ناشتي او اسقاط والا چې کوم مشر تاسو جوړ کړي هغه نیمه پیسې خپل جیب کې پری دی او نیمه خلکو لور کی قسم په خدای دې دا اورېدو نه هم د لیدو په دې دوه غوته به غوټه پرانیسته په جیب کې په دې دوه غوټه او پیسې به نیمه په جیب کې توې کړې او نیمه به داسې راوېسته نو طالبانو له چرتانا نه ورکړه او چې لګ داسې اناړي غوندي مولا به غلبه 2-3 روپے ورکړي